مس بوډا صاحب ته راسه، مس بوډا صاحب راسه دې زړه سره، مس بوډا صاحب. السلام علیکم. کسې پرون دی زیاړې کنځلې دي کړې وي ښه چاته مو کنځلې کړي؟ تا ته خو چې کله جاغه شي پریشر دی وخیږي چې بیا هر څه وایي. مثلا ته یو راته وښیه د څه چې زندګي کوس کته وي چې زندګي کوس کوي. وا دې الله بنده، وا مس بوډا صاحب ګوره موږ تا ته څومره په احترام خبرې در سره کوو، تاسې راسې دلته بس لکه جارنیټر چالو سي، نه خبرې ته غوږ نیسې، نه په سوال پوهېږې نه په جواب. اوس موږ په احترام خبرې در سره کوو، چې په احترام خبرې را سره وکړې، که هلته ما نه تیز خبرې سوي وي صبر، کله ما نه تیز خبرې سوي مس بوډا زه بښنه درنه غواړم. وا دې اورېدل؟ زه بخښنه درنه غواړم، خیر ده، څه مشکله نه ده. ګوره ما د ټولو مسلمانانو په مخ کې خو لیکن لږ اصول را سره زده کړي. قربان مسلمان کتابي خبرې وکړي یا علمي خبرې وکړي، زه تا ته ما تیزې خبرې کړې دي، تا د مسیرتوب په خاطر سي مسیر سړی یې، زه بښنه درنه غواړم. الله جل وعلا تاسو ټولو ته بښنه وکړي. خبره ته وکړم کتابونه پرېږده، صرف قرآن الف لام میم نه واخله والناس پورې په حاضر وخت باندې قرآن مجید دی. څه په جماعت کې آیا ښه دی، تا په کور کې آیا ښه دی، ما په کور کې آیا ښه دی. ما دلته میخې ده، دلته الحمدلله دلته ما په زړه کې چې دا خدای پاک ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا د خدای هغه عظیم کتاب دی چې دې مخبل کتاب نشته. دي تا محدثین خو ایمان ور باندې نه لري، تا محدثین وایي دا اصلي کتاب نه ده. هو شمو هغه خو چې خپل کې دا د زړه غیب علم غیب عالم الغیب او شهاده خدای په غیب علم خدای ته پته بل ته خو نشته کنه. وادي زړه سره خو دي تا ټول کتابونه محدثین دي، روایت او دي بل کتابونه جنې خبره ته وایي چې بخاری شو یا ترمذی شو یا ابن ماجه شو یا مثال بل شو دا پرېږده. نه دي تا کتابونه دي تا د دماغ یک وا پښتنه نه کوي، وا پښتنه نه کوي. زه دغه پښتنه تر خطا نه غي خچاو. واچو پرونه ته ته خبر او خو بیا ته غوسه شوې کنه. وای په خدای په قرآن مجید کې ای کنه تقول اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى. لکه تو خپل علم حاصل کړی دی، کاش ولا کوب دو ټکو ولا کوب د دو نقطه کوب ته کوم دی، دا د الهی امر دی. په کوم ځای کې چې دو نقطه کوب روشي کنه دا د الهی امر دی. صحیح ده کنه؟ غلې شوي وای نو وای می تر بیا وای ما ته غوږ نه نیسي وخت راته وای. دا د نقطه کوب ته کوم دی، دا د خدای تعالی په امر دی. دا امر اطلاق څنګه اقیم الصلاه واتوا الزکات ورکعوا مع الراکعين، لکه څنګه د المنځ په زکات باندې خدای تعالی حکم کوي چې تاسو المنځ به کوئی زکات ور کوئی رکوع ولا سره رکوع کوي. ها اوس دې کې تاسو په کې مال شرعي قل اسالک علیه اجرا الا الموده فی القربى، ای نبی د ما خلکو عوام الناس ته وایي چې ما قربو سره محبت وساتي. زه اوس ته د داینس عوام الناس سره محبت وساتي. اهل بیت چوک دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه کومه د ګر ولا خونی ولا کوم خاندان څه دي تا اهل بیت یې. خو اوس تاسو په کې ما شزت او دا یو سوال د نه چون ته صحابه افضل دي که اهل بیت افضل دي؟ دغه زوبره اوس به همداسې غوږ راته اچوي مس بوډا صاحب، همداسې غوږ. اول سر خو د آیات شریف زده کړه ښه، شپېته کاله د عمر د دې آیات له منځه د دوه جملې راخیستلې، هغه دې هم نه دي زده. هغه څنګه ته وایه؟ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. زديت حيران پاتم دا دی آیات منځ دوه ټکي ولې را اخلي، نور آیات مخکې ورسته پسې وای خو شوا کنه غوړي ته کانی ډیر دی مطلب یې سیر دی غوښ شوا
صبر ما وکړه. جواب درکړ، ما جواب تا ته درکړ، ما جواب اته جو تو بدل زه دې پوي کو خو ته بیا مخکې لاړې کا ته اوس ما سره دا کیسه گاډه واډه کوي. زه دې پوي کوم پوي می کړه. هغه ځکه ته ټیک دې کوم سار نه د آیات راونه ول اخیره پر د آیات راورسه دا زمانہ چې د قرآن مجید کې ورکې ده دا څوې د آیات سره دا شمولیت لري. خو زه د تا ته د آیات ته اوس ما په پښتو کې ویلا چې یو کاش والا کوپ ته یو د نقطه کوپ ته د دو نقطه کوپ چې کوم ځکه استعمال شوی د قرآن مجید کې د الهي امر د لپاره استعمال شوی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مړه خلکو ته وایا حکم دی ما طرفه. او دا کاش والا کوپ چې کوم ځکه استعمال د هغه بیا بل معنا لري. خدا د نقطه کوپ دا معنا دا لري سمړه او منس او منس ته وایا چې دا ما اقربو سم محبت رسید. بس بوډا صاحب دا خبرې مې مخکې واورېدلې، زه دې ته حیران پاتې یم چې په تاسې باندې دا مرض له کومه ځایه را نازل شوی ده چې یوه خبره په یو ساعت کې تکرار اوس وکس دلته زه منمه در سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو ته وایي چې د مال اهل بیتو سره د مال قریبانو سره قریبانو محبت وکړي کنه. اول سر زبیر رضی الله عنه محبت ورسره لري. زبیر او زبیر او طلحه صحابیانو کړه محبت ورسره لري. ته محبت خدای نه دی سره چې ویلی نه دی څنګه محبت سره ساتو ودرې. زبیر رضی الله عنه ته پیژنې د نبی علی السلام د ترور زوی ده. دلته خو الله جل وعلا ویلی چې قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى د مال قریبان سره. وس زبیر رضی الله عنه د نبی علی السلام د ترور زوی ده او جنتی صحابي د نبی علی السلام د جنت زیره ور کړی. د علی رضی الله عنه د ترور زوی ده، یعنی د علی رضی الله عنه د پلار د خور زوی ده. لدې سره ته محبت ساتي کین په دغه آیات ز اوس له تاسو سره عمل کوه. صبر وکړه شور ما کوه کنه. زه ته خبر غلا وکم دوستانو دا لایب د سره پورته کړی. علی بارک الله فیکم. علی دې تاسو وکم کنه صدیق بیا تاسو باندې کې مشد څه کسان دي چې دا غا د اهل بیت دخنه دي. خیو دي. صبر وکړه. هغه کتابونو درته واخیم چې کله زبیر رضی الله عنه په جنگ زمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ابو جهل وکړو. نه قربا هغه خو ایمان نه دراوړی. بس صبر وکړه پیغمبر تر وکړو. داغه خو ابو طالب هم د نبی علی السلام تر په مشر شرک باندې مړ شوی ده. ابو لهب هم د نبی علی السلام هغه ودرګه صبر وکړه مخکې ما څه کنه انما المشركون نجس لا تدخلوا في مسجد الحرام. او دې نه مس بوډا ما مخکې درته ویل چې ګوره که غواړې چې په احترام خبرې در سره وکړو او په احترام جواب واوري او په احترام سوال وکړې په یو نقطه کې دا آیات چې مخلص کړی نه وي بل ځای ته نه ځو. خو اوس یوه بله خبره زبیر رضی الله عنه په دې آیات تاسې عمل نه کوئ. دا د تاسې مذهب ده چې کوم آیات مو په طبیعت برابر در اخلي چې کوم آیات مو په طبیعت برابر نه در اخلي. خو اوس غوږ ونیسه. ام کلثوم د علی رضی الله عنه لور ده د نبی علیه السلام قریبه ده که نه ده؟ نبی علیه السلام قریبه ده ویل نه ده قریبه. اهل بیت ده که نه؟ علي رضی الله عنه دغه لور عمر رضی الله عنه ته په نکاح ورکړي. عمر رضی الله عنه د علي عنه قریب شو کنه ساره ورکړي انا واغي عمر خبره ته هغه کربلا ته 12 سال عمر وغه هغه د عمر لور عمر صبر خدای وکس یو دقیقه مس بوډا صاحب کمیدیتا ل 50 کتابونو دا خبره درته ثابت کړه او دا مې د مراجعونو دا درته ثابت کړه چې څوک دا قضیه نه مني دا وای حسدګر ضد کونکی او جاهل انسان دا وای. ابونه تعالی کا شي خبر ته کوی چې زه د پوي کوم کنه لغه کې د سیما کو د خرسار سړی سیما کو سړی سار په خرسه ما کوا د سې چاله وکه خبر ته کوی چې اول څه ته دا صبر وګوره توهین ته وګوره بس بوډا د اهل بیت توهین خو دی وکه خیا اوس وګونی سم مسلمانانو وګ موده یعنی علی رضی الله عنه خپل لور سر لچا سره تړلی وو. نه بدايه نشي ولا تكتم الحق بالباطل ولا تكتم الحق والصبر دیتا دا 50 امام یو دقیقه امام صادق علیه السلام وایي چې د موږ ام کلثوم د دې نکاح له عمر بن سره سوي. یو دوم
دا خپل ام کلثوم دی تا په کتاب کې وایي چې د ما نکاح له عمر له امیر المؤمنین سره سوي ده. نه دو سره کې دا 50 کتابونه 50 کتابونه دا درویږي امام صادق علیه السلام دروغ وایي. امام صادق علیه السلام رښتیا یې خدا ما او ته په لیکلي دي ما ته په کتابونه جوړ کړی دي وروره. افرین و مورد المسلمانانو د دوی کتابونه الحمدلله مس بوډا صاحب اقرار وکړل چې د مو کتابونه په اهل بیت او په دروغ لیکل شوی. زه خو غواړم همدا خبره وراته شو تکبیر الله اکبر ولله الحمد. سیوای ساتیا کافر د قاتل کړي تا ناره تکبیر نه آئی سړیا و خو په مشرک باندې دا و ناره تکبیر هم بدل سیوای کافر مکه د قاتل کړي هغه غنا کبیروا یا اهل السنه ناره تکبیر. نه خبره کوي مس بوډا صاحب و مس بوډا صاحب د زړه سره ته اوس په کوم اساس د ام کلثوم نکاح رد کوي چې د دې نکاح نه رسوي؟ مهرباني وکړه. دی عمر کام و دا چکلا امام حسین علیہ السلام سا کربلا ته لوړه دی 12 سال عمر و دا عمر ناکام وا د حضرت عمر ته کومه د عمر 60 سال و یو 60 سال 12 سال هغه سره وده کیږي. څوک وای او تاسو کتابونو کې لیکلي تاسو کتابونه خو یای ته څه چل ده کنه مخ نه بنو یو کتاب راوخی د زبر د اوس د خپل کې یو دقیقه صبر. مسلمانانو د ما په کتابونو کدی بلوري دروغ ویل بیا سم سرمنه درنه باسم. مسلمانانو د ما د کمرې یو ځلې غټه کړی نه صبر بس بوډا صاحب داسې کتاب راوخلخه مس بوډا صاحب مرکز کتابونه اوله خو زه ته دا وایم د تا په بخاری کې د خرغه تخرغه خوري دا حدیث معنی و قربان دي سم یو دقیقه و قربان دي سم ودي سره سره مس بوډا صاحب دا مس بوډا تو بزر نه باز اوس غوښه سیر اعلام النبلاء د ما کتاب دا 5 جلد وګوره ام کلثوم وګوره بنت علي ابن ابي طالب وګوره خطبها عمر ابن الخطاب وهي صغيرة فقال له ما تريد إليها فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. يو كتاب بل دې ته وګوره علي رضی الله عنه ته عمر رضی الله عنه راغله چې دا لور دی په نکاح راکړه نو نبی علي رضی الله عنه دا ورولېږه خپل کور ته وګوره قال علي رضی الله عنه يا بنية اي لورجاني انه زوجك دا دي تا خاونده. مسلمانانو دا کوم کتاب سیر اعلام یو دقیقه بل ته پسې وګوره ما په حجت نه ده دا حجت نه ده ورور تاسو یې کړ ثانه مدینه ته ما په کتاب روغ ولي وویل کتاب صبر خو وکړه دا جواب خو تر پای پورې اوره دی بوزي شکل دی نیولای د الله بنده مخکې مې درته ویسي سوال تر پای پورې اوره جواب دا الاصابه في تمييز الصحابه في تمييز الصحابه وګوره کومو څه د ځوانه مانو نه مانو دا کتابونه نه مانو ما په کتاب دی دروغ ولې ویل دي دی الله بنده دا مس بوډا صاحب لکه بیا دی غالبا متعی ته زړه سوی د خو یاري خو صبر وکړه وروسته درته راځم ما په کې تاسو ته لور یو سره وبې کوم ته لور سره به متاوقم کنه نه خو مخ خو ناروا ده نسته مخ نه کو کنه او مو ته خو یې ته لور سره به کوم مشکل تاسو چې ځای ته د خپل لور مو ته راکه کنه او بوزي ته لور سره به کوم بخې پیغام شه خلد سم خوازه و جاهل انسان احمقه بی ادب ولی مو کته کړل ما مونږ نه کته کړل خارسي محترم به تر راپورته کړه راس اوس دلته سر اوس مسمزه ام كلثوم بنت علي ابن ابي طالب وقرأ أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم دا چا کتکړل دا ډمینانو ضرورت وایسه جانانه تا کتکړل نه کاری صاحب عبدالکریم موجود دی سبا کال اپشن کې ګوته نه وه قاری صاحب محترم ما خو نه کته کړی اوس ګوري مسلمانانو دا کتاب اوس ما ولې د ته پیش کړل وای دي تاسو په کتابونو کې راغلي دي چې دا وړاوه
او د دې نکاح نه ده سوي دا ما د دې دپاره پیش کړل چې ما په کتاب دروغ مه وایه اوس راسه مس بوډا تختې به نه میدان به نه پرېږدې مس بوډا د تا چالاقي په امدې کې ده ما تا ته یو ځلې ابلیس ویلی دی اوس هم ابلیس درته وایم ځکه د تا ټول حرکات لکه د ابلیس داسې دي چې کله راګیر سې بیا جواب ته غوږ نه نیسېږي اوس راسه له خپلو کتابونو نه دي ما ته دا ثابته کړه په صحیح سند سره چې ام کلثوم له عمر سره نکاح نه ده کړی تو خو کتاب نه منې ته چې دا اوس کومې د خېټې خبرې کوې دا راپورته کړه مس بوډا صاحب که لاړلې نو یقینا د اهل بیتو دښمن به یې که لاړلې یقینا د اهل بیتو دښمن به یې راپورته سه راسه دا خبره دې له ما سره ثابته کړه تښتېدلی د هغه خپله قطع شوی دی